د ولسمشر ساتونکي قیام مسعود چا ووژو؟ اول یو د څه له امله راځئ ټول حقیقت په همدې ویډیو کې راسره تر پای وګورئ تر څو له حقیقتونو خبر شئ. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د قیام مسعود د کابل پغمان ولسوالۍ کې ووژل شو. تر دې دمه د دغه ترور په تړاو حکومت پټه خوله ده او نه هم د دغه مهم امنیتي چارواکي د ترور پړه چاته په غاړه ورکړې ده. هیڅ یوې ډلې تر دم ګړی د قیام مسعود د مرګ پړه نه ده منلې، خو اوس پوښتنه دا ده چې دا مهم کس چا ولې ترور کړ؟ که څه هم د دې پوښتنې تر دم ګړی اسانه ځواب نشته، خو د ولسمشر د لوړې د مراسمو پر مهال د چاودنو په تړاو داسې خبرونه راڅرګند شول چې ګواکې دا ډیزاین شوي چاودنې وي، ځکه د هغو چاودنو په تړاو هر څوک ورک شول. د افغانستان د حکومت د منطقیدونو نیوکې کولې چې ګواکې دغه چاودنو تر شا د افغانستان د استخباراتو د پخواني مشر او د اوسنۍ مرستیال امرالله صالح لاس و، خو د دغو چاودنو پلټنه پټه پاتې شوه او ورسره چا مخامخ امرالله صالح ته هم د پړې ګوته په رسمي ډول وننیوله. په کابل کې د افغانستان د استخبارات یوه پخوانی مامور چینی غوښتل نوم یې واخیستل شي. پښتو نیوز ته وویل چې د قیام مسعود د مرموز ترور ښایي چې د ارګ په خوا کې د اشرف غني د لوړې مراسمو پر مهال له شوي چاودنې سره تړاو ولري. دغه استخباراتي مامور وویل چې دا جوته ده چې اشرف غني د لوړې د مراسمو پر مهال شوي چاودنې طرحه شوي عمل و. استخبارات کله کله داسې پیښې کوي، دا ډول پیښو ترحان هغه کسان له منځه وړي چې دا ډول عملونه په اجرا کړي وي. دغه پخوانی امنیتي چارواکي په اشارو کې داسې پوښتنې وزېږولې چې ګواکې ښایي دا کار په حکومت کې دننه کړی وي. که څه هم تر اوسه لا د دغه مهم امنیتي ساتونکي د ترور په تړاو ډېر معلومات نه دي رابرسېره شوي، خو د دغه وژنې وروسته ډېر افغانانو ته اندېښنه ورولاړه شوې چې ولې یو داسې مهم امنیتي افسر په نښه کیږي. بلخوا د پښتو نیوز خبریال هڅه وکړه چې د دغه مهم امنیتي چارواکي د ترور په تړاو له ارګ غبرګون ترلاسه کړي، خو د ارګ د مطبوعاتي ټیم یو غړي چینی غوښتل نوم یې واخیستل شي. پښتو نیوز ته وویل چې یوازې د دې خبرې تایید وکړ چې په پغمان کې د ولسمشر پر امنیتي ګارد برید شوی ده او له نورو تفصیلاتو ورکول یې ډډه وکړه. څارونکي له حکومته غواړي چې حکومت باید د هغلي مقصود دوسیه د ترهګرۍ پیښې په نوم بنده نه کړي او د دې خبره اصلي سرچینه راوسپړي. دوستانو، ستاسو د ولسمشر ساتونکي قیام مسعود ولې ووژل شو؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره ولیکئ، حتما لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو نیوز چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.